خپل خپلوان چې دي څوک اخلاص نه کوي نه لاس راکړي دړو چاته لاس نه نیسم زمي راغ الله مالک دی. السلام علیکم. تاسو څنګه دي حالات ښه دي؟ خیر دي. څه کوم دی؟ جی بغداد دی. بغداد دی؟ ما پیژنې؟ نه جی تاسو نه پیژنئ. هغه داسې کار دی چې مې نه پیژنې به بیا خو سره څه ټایم خرابول دي که نه په طالب به مو څه ټایم خراب کړم ځان له مو په منډه کې یو داسې وځو ګاډي کې سره پېټرول ختم وو به چې کومې پیسې وي په پېټرول واچوي روټۍ هم نه را خوړلې په الله یقین وکړه روټۍ هم خوړلې نو په کور دې نږدې را باندې خوړی شي که نه وي بس چیزونه نه راځئ جي څو سترګه ده برکندې چې ما سره هم کور دی کچا غونته خټو هلته ما سره کېنو څه به را باندې خورئ چې څه د غریبۍ تیاریا به در باندې وخورم. نه نه مونږ خو داسې هر څه نه خورو که نه هوټل کې به را باندې سپېشل خوراک کې بلکل ستا دپاره به جي یو ځل یو کار وکړه مړه بس ښه جي چې را باندې یو کپ وڅښه بس بلکل تابعدار یم د کور ته اوس دومره کړو څه لګې هوټل کې بوس کو که نه راځئ جي راځئ هوټل ښه نږدې دې ځای کولی هوټل نه شو مخکې وګورئ خبره وره د چو پیسې راکړه مو په یاد اوس اوس به تا څه داسې کړو درکوم څو دې والم ټولې واخلئ جي ټولې والم او دغه پیسې دا ټولې واخلئ تاسو نه قربان چې هغه به 50 روپۍ کپ ته به دا یو نوټ به تاسو جي تاسو دوه کسان تاسو جي دا تاسو د دوانو شو جي د دوانو شوې او جي دا تاسو دوانو چې به مسکو 330 روپۍ دي بسکټ په مسو خپل جي زما طرف تاسو سره جوړ پیسې ډېرې دي کاکا ها یاره جي وزغه په خپل چې کم دینو یو پرایویټ سکول کې کار کوم ول ستل سو کالونه او سکولونو چوکیانی شي ویری او ځامن مې دوری واړې یو ټول سو کال یو سوار له سو کال لري او هغه مدرسه کې سبق وې ټایلر سره مې کینو لريو نن تا نه سبا رسې مرده چې نه را کړ رزق درک لګي د هیڅ هم را کړ درک نه لګي وبره کړ خپل نشه چې کومېټه بمب کله را نشي د جمان د په پالټو کې را چلو ما او خو کې سو کوب کترې درکې چې چاته په په لګو سو کوئی موټر خراب دی سو کوئی په پروډ چې وی لګم چې وی لګي د بیا 5 منټه تیرنی ویرا وی بس بند کوي وی نور وبل نشته سو پیره ما سردا چلو شو ما په په ورته ما بس نه لمو بس خبره کاګه خپل خپلوان چې دي څوک اخلاص نه کوي نه لاس راکړي دړو چاته لاس نه نیسم زمي راغ الله مالک دی بېشکه الله مالک دی الله چې راکړي دورا به کډه راکړي زه دغه بندې ما زه به دغه په رضا باندې راځم. زه تا ته یو خبره کوم ته الله پاک نستا ته مشته بلکل الله نه مې بلکل امید او تمه ډېر دی بس الله پاک دله ضرور لېږلم که نه ته ما ته ده ووایه څومره پیسو باندې به ستا دا مسله لږه کمه شي حل کوي خو به الله څومره پیسې چې ستا دا ټینشن دا ختم شي یاره زما لپاره ټول هسې چې یو 15 روپۍ نو ټول به پې ختم شي هر څه یا به ټینشن ختم شي انشاءالله الله په فضل سره به خدای پاک ختموي دا واله 20 الله دې تعالی ډېرې درکړي او الله پاک دې صحت او ژوندونه درکړي او الله پاک دې ستا په شان اولاد دې الله هر چا له ورکړي الله پاک دې دنیا او آخرت ښایسته کړي خدای دې محتاجانو مصیبت نه دې الله وساته الله دې ډېره تېره درکړي. اوس بس په دې باندې بچو له اوړه راوړم وړي راوړم سودا راوړم پیسار به پې وله والم پکې به راوړم نن چې کور ته لاړ شي اوس چې کور ته ځې نن به خوشحاله کور ته ځې خوشحاله به زم کور هلته هم تا ته به ډېرې دعاګانې کوي ای ته به وې او جي تا ته هغه بیا و چې دا زما څنګه بچي چې زما یې پکې بېلو ایسه نه را کړی داسې کار به وکړي چې دا هغه په کټ پرته او بیماره ده ګرځېدي چې راپاسي نو غورځېږي کاکا الله پاک دې همون ټولو باندې خپل رحم وکړي الله دې دوه نوټه پکې سپېشل د بیبي دي دا به هغې له ورکړې یو بچی دې راغلی وي چې دا به زما له طرفه ښه دا به هغې له ورکړم انشاءالله که خیر وي او الله تعالی صحت او ژوند درکړه الله دې دا هر مصیبت نه دې الله وساته او دا پیسې چې دا کومې تاسو چې راکړې په دې راځي چې ما چې اوس کله دا دا ستاسو شوې چې په اوس د دې نه به زه دا یو نوټ والم د چیو دپاره دام زما له سایډه واپس چپ کې واچوي الله دې خوشحاله کړه الله دې ډېره تېره درکړي الله پاک دې قدر وکړه الله دې روغ صحت او روغ ژوند درکړي. او اوس دې یو بله خبره اوس لاړ شه کور ته
هغه سودا مودا برابر کړه او سبا بیا الله شته الله مالک ته چې الله پیدا کړیو کنه ستا پشان خدای پاک هر ځای کې دی الله پیدا کړي اولاد ستا پشان اولاد هر چا له ورکي اولاد ستا د مور او پلار د خدای پاک اخرت خوشاله ورکي اولاد هغه شان مور او پلار هغه هر چا له ورکي چې تاسو نیکمل اولاد دي دا خدای پاک اوس ما اجازه دی ما سره د غریبه ما سره دال ساګ لوبیا خوره السلام علیکم څنګه رو ما پیژنې نه مې پیژنې بس خرج مې نه پیژنې را نږدې شه بازار د شور نه راغلی را نږدې دا د کار دی زموږ علاقه کې موږ مخکې د پورې چاندې لرو دي څه وسته پکې کېږي دیوله مو خو نه نه راغلی جيب ما هذا نشتا نه نیک نه راغلی مونږ ته زیارت په زیارت ملويږي تیر شوی زیارت یې درکړی وي په تیر شوی زیارت راکړو خو مې پکې نو ما ټول یو لګېدی ټوله یې پکې وړه مې پکې وړو کور کې مې ویری هغه بیمار دی هغه دې ته ویو څه چل دی هغه معذور دی سلون مليونيان دیو مې دغه دی لپټه ته څو باندې کېږي مړه دې هفته سره سینو مړه یا شپږ زره یا 15000 یا 7.5 به دغه پاتې کېږي نو کار کوي کما شپږ روپۍ کا د لپټې پاتې کېږي که نه هغه شپږ روپۍ کاله نه نه الله پاک پایو ډېر سلام علیکم السلام زما لکه مزدور دی دې څنګه دا وایي خو کله مې لکه خدای ست پالې جوړې ده ها چې به وروي کنه ها نو بس مړه دې ته موږ د بدر وځه غاړې شي تو دنیا کی یو طاقت پیدا نن ما خام چې ته کور د کار ختم کی کور ده نن خو بلک په خوشاله لار شي کنه چې الله پاک د خپل به شکه زه به سلار شم چې ته وېش پړ صحیح ده خو یو کار کوه هغه د وړو مور چې کومه ته چې بیمار ده هغه داسې لګله ما خو هغې ته به یو خبرو کې ورته به ووایې یو ورور دې راغلی و او چې دا یو نور به زما طرفه د ما کور ته ورسېږي بالکل صحیح ده صحیح اوس ما ته اجازت دی چېرې باندې سکم په